لپاره دا وروره ډاکټر انجینر صاحب دغه یو وضاحت مونږ خامخا غواړو د حریت تلویزیون دا به مونږ ته ښیي یو غټ حرامي ده مونږه چاته بد نه وایو خو دغه ځکه وایي چې ډېر مجبور کړم زه دومره مجبور شوم که ما به کله هم دا خبر نه وه کړې او ډېره مو وساتله خو په زړه کښې نور غوټه شوه چې من یې داسې کار وکړه یو دروغ یې وویلې چې هېڅ حد یې نه درلوده وایي حریت تلویزیون ده په دې کښې 40 میلیونه فالوورز لري له تر اوسه پورې حریت په نوم تلویزیون که چا پیدا کړه زه انعام ورکوم نه تلویزیون شته د حریت په نوم باندې نه 40 میلیونه فالوورز لري یو دوکان شته دا خلک مونږ په منځ کښې اختلاف اچوي د داسې خلکو پرېښودل د مونږ په صفونو کې دا باید ونه شي دا ناممکن دي دی به ما پسې بدې لایکونه هم شروع کړي دی به ما پسې بدې هم وایي خو زه دې پروا نه لرم لاس یې د ټولو خلاصي دغه یو غل ده دغه یو هغه څوک دی چې د خلکو په وینو باندې وخت تېر کړی د خلکو مالونه یې خوړلي د خلکو حق یې خوړلی زه به تاسې ته سبا نایب ته داسې خلک راولم چې تاسې به خپله ووینئ عالمان دي هغوی سره وخت تېر کړی هغوی پېژندلی او داسې خلک نن ما راوستو او څوک راته وایي چې څومره یې صبر وکړه خو زه نور طاقت نه کوي زموږ ځکه دا سړي داسې کار نه وکړ چې دا د پرېښودلو نه ده نور دا به نور داسې کار نه وکړي چې د موږ چپ به راته خراب کړي موږ دا سب په داسې خلکو نه خرابوو داسې خلک به داسې دا لکه ویښته چې د اوړو نه باسي داسې به یې باسو دا سړی باید ورک شي دا سړی دوبۍ کې اوسېږي دا نه په سډني کې ده نه قسم په خدای لکه دا خرچه لري که څوک وایي چې مالدار د تجارت لري زه قسم درته کوم خرچه نه لري دی یو وخت ماته نو ډاکټر ورخ راکړي اوس وایي دا دې پېژنم دا نه هېڅ کوم نشته نه تجارت لري نه د خدای د دی حالات کې د خلکو قرض نه ورکوي مونږ یې نور مجبور کړو په نن خبره باندې زړه کې م غوټې راغللې که نه ډېر مو حوصله مو وکړله او ما ورته وویل یو څه ورځې مخکې چې ډاکټر صاحب د دې خلکو حق ورکړه کنې بیا درپسې راځمه خو نن یې ډېر مجبور کړم چې دومره دروغ یې وویلې چې حد نه لري د حریت په دې یې چار صاحب بس چې ویې کړو ویې کړه خو نیم نه ایسته به یې انشاءالله ټول خلک وګوري خلک به راشي حق به وغواړي دی به مونږ مجاهدین ته په لاس ورکوو چې دا حق د خلکو ورکړي ثبوت سره مهرباني تړنیوال صاحب انجینر صاحب الله جل جلاله دې جنت فردوس درکړي د موږ ټولو مسلمانانو سره دا خبرې ما یو میاشت دوې میاشتې مخکې کولې د چا به سر نه په خلاصېدو ډاکټر کریم به بلاک هم شو ایسته به هم شو پروا نه لري ما به هر وخت ویل یوه ورځ به چې دې ستنیزي ته وایي چې ورځ به راشي پوښتنه ورنه وکړه چې د الله جل جلاله به هر شی روښانه کړي زه اوس لا هم درته وایم هېڅ شی نه کوم ډاکټر عتیق هېڅ ډاکټر دی نه هېڅ نه دی ډاکټر دا یو زه یې په ثبوت درته رسوم دېرش کاله په دغې اروپا کې یم ګوره اوس چې د ملک امام کله اعصاب خراب شي خو انسان یم که نه شیطان خو هر چا سره دی ګوره زه د اماراتو د کینګ المکتوم د کور ډاکټر یم د کور فامیلي ډاکټر یم نیکه مور ترو یې زه یې منع کوم هر ته زه ورځم څو نفرو ما ته تلیفون وکړ چې دلته د ده نه د خلکو نه پیسې وړي او بیا یې کومه کمپنۍ جوړه کړې ده په ترکیه کې خلکو ته وایي چې 2 لکه ډالر چې تحویل کړې زه مونږ تاسو ته هغه درکوو تابعیت هغه درکوو د ترکي درته اخلو هغه جنۍ هلته چې کار کوي نام یې لایلا ده تڼیوال صاحب دلته یو میسج راغلی تڼیوال صاحب یو منټ خبر دې بیا وکړه یو میسج دلته راغلی نور احمدیار جنرال صاحب نور احمد به زه فکر کوم که دا یې داسې ته چې خبرې سره وکړو موږ د حکمتیار صاحب بد نه وایو ولې موږ د ډاکټر حاتف مختار غوندې خلکو چې د حکمتیار نوم بدی دا خلک موږ نه غواړو تا ته یې وایي ما حاتف مختار ملګری ته به هم دغسې وې حاتف مختار یو ذلیل انسان ده یو رذیل انسان ده حاتف مختار غل ده او سبا به ټول درته خلک مخې ته کښېنوم چې ټول به په شاهدي ووایي چې دا غل ده د موږ حق یې وړی دی کونډو حق یې وړی ده بعد روز دا ورته وایي د حاتم مختار ته شل ورځې مخکې ته اوس ما ته وایې چې خدای دې وچرمه خدای دې هلاک کړه نور احمده چې ته دې یو غله طرفداری کوې ډاکټر انجینر صاحب یوازې د
چې ناچل جنرال اسلامي جنرال ورته وایي همدغه پخوا د خپل د پاکستان نه یو دستګاه د شبکې دستګاه اغلا کړې و چې هغه په امریکا کې د دوی نه کوټونه یې ضبط کړي دي د $50,000 دستګاه د ده نه خپله ده یو غلی ده بل غلی مولوي سمیع الله په نامه باندې چې دا اوس 9 کیلو اورانیوم د ده په لاس کې ده چې مواد ازمایشي زما سره دلته ستا ثبوت یې د پولیس د جرمني ته ورکړی دي چې هر یو کیلو یې په $40,000 قیمت ده دا یې درې غل بل غلی د سید رحیم په نامه باندې چې په دغه ترکیه کې ناست ده د بدخشان ده هغه لال جواهر د بدخشان خرڅوي دا اوس هم په ترکیه کې قاچاقي کوي دا بله غلی کوم یوه غل نه ده بله غلې درته وښیم چې دا اوس په ګردیز کې ناست ده بله غلې درته وښیم چې دا اوس د امیر محمد ولسوالداره په نامه باندې په نورستان کې ناست ده زه خو بلې ولې دلته راځي په ډسکوډي کې $2 میلیونه جوړوي ارغندېواله غل ده جوړ غل دي توهین مه کوئ دلته راسئ دلیل ووایئ د خپله د خلکو کورونه مې چې دستکونه مې چې غلا کوله ور اچولې راسئ د دغه نه دفاع وکړئ توهین مه کوئ ستانکزی صاحب ودرېږه وخت ورکړه د انجینر صاحب دغه ټول بعضې مشکلات وو خو تاسو هم نه پوهېدئ ستاسو د لایف نه ستاسو د موبیلو کاري سعید صاحب ستاسو د لایف نه د سړي شهرت پیدا کړو ټول خلکو فکر کوو چې دا یو مجاهد یو پاک سړی دی ځکه مو ارتباطات ورسره نیول هغه هم کول مګر هم زه بلې د تاسو په لایفو کې زه هېڅ وخت په لایفو کې نه یم راغلی د یو میاشت کېږي بلې 15 ورځې مې ټول شیان د ده معلوم کړل په اماراتو کې په ترکیه کې دلته لري د لیلا په نامه جنۍ ده هغه درته وایي چې $2 لکه راکړه طبیعت هم درته اخلم بل شیان درته اخلم کور هم درته اخلم د ده کمپنۍ دلته کوم پیسې سره پیدا کوي لیلا په نامه په قندارۍ هم ژبه کوي په ډېره ښایسته خبرې کوي په انګلیسي هم پوه شئ خو تاسو شهرت ورکړو پروا نه لري نو په شهرت هم مخکې یم که دا یو غړ د سی آی ای اجنټ دی غړ د سی آی ای اجنټ پیسې اخلي د سی آی ای د اجنټ دی نور خپل زړه دی موږ دې لپاره دا خبرې کوو چې په دغه چلونو باندې د خلکو وهلي دي اوس خلکو ته وایي چې زه خو طالبانو سره غټ سړی شوم راوړئ پیسې کار غواړي چې درته وکړم موږ د دغه مخه نیسو موږ ورته شخصي لرو ولا بله ورځ پرې ماته استاد ویلی ده ماته خپل مشر ویلی ده والله قسم په خدای ده که د یو ثانیې کته زه شخصي دښمني ورسره لرم صرف د اسلام دپاره صرف د دې دپاره چې نور خلک په دې نو کړي دي خلک په والله په ناروي کې را دوسته صافی صاحب که وي انشاءالله چې زه به یې تر هغه غواړم عالم دا په ناروي کې اوسېږي هغه سره یې 3 کاله تېر کړي دي چې هغه کوم قصې درته وکړي زه به یې راوغواړم انجینر احمدشاه معین دی پایدامه وزیر وزارت معین و هغه چې کومې خبرې ته وکړي خپله به ووایي انجینر مبارز چې کومې خبرې ته وکړي څه نور زنانه دي چې و خو یې ګورې تباه کړي د مخلوق په دغې نوم باندې